ستاسې قدرمنو شرکاو سره چې د ادارو نمایندګان یاست یوازینۍ غوښتنه مو دا ده چې تاسې څه وړاندیز لرئ څه غوښتنه لرئ او هغه د افغانستان ضرورت یې ستاسې د اداراتو ضرورت یې تاسې زموږ سره شریک کړي دا شراکت مو احسان مو پر ځان باندې او بیا به موږ انشاءالله کوشش دا کوو کمې چارې که مالي چارې دي یا د تشکیل چارې دي یا نورې کومې مسلکي چارې دي دا د رئیس صاحب د دې پوهنتون د رهبرۍ په توسط باندې او زموږ په همکارۍ باندې به انشاءالله هغه نیمګړتیاوې اصلاح کوو په تدریج باندې به مخ ته ځو واقعیت دی خپله خو یې د ځان لپاره باور وکړي چې نیمګړتیا یې بولم چې زموږ امنیت کې ستونزه یې زموږ په پل جوړولو کې ستونزه یې زموږ په سړک کې ستونزه یې زموږ په بر کې ستونزه یې د یو احساس د مسؤلیت کوم چې لوړې زده کړې او د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلات عالي د دې خو مکلفیت دا دی چې داسې کدرونه جامعې ته وړاندې کړي چې د دغه اداراتو ستونزې به حل نو همدا مو کار دی خو دغه څه چې کوو دا ستاسې قدرمنو حاضرینو په توسط باندې انجامېدلی شي نو د ټولو قدرمنو اداراتو د منصوبینو څخه غوښتنه دا لرم چې په دغه کنفرانس کې چې تاسې شریکان یاست دا 4 ورځې په ښه شوق راسره تېرې کړئ او ښه ځانونه راسره ستړي کړئ ښې مشورې راکړئ ښه هدایات راسره شریک کړئ چې موږ یې په دې 15 کلن ستراتیژیک پلان کې ځای پر ځای کړو که بیا زموږ څه څوک فارغه کېږي هغه به ستاسې بیا په درد خوري موږ خو انشاءالله نصاب ته متوجه یو استاذ ته متوجه یو بازاري کار ته متوجه یو لابراتوار ته متوجه یو د محصل سیر علمي ته متوجه یو عملي زده کړو ته متوجه یو الحمدلله د مالیې وزارت سره مو دا تفاهم هم سرته رسېدلی دی چې موږ باید عایدزات پروژې ولرو نور مو په پوهنتونونو کې داسې څه روان یې چې پوهنتون مو عواید ولري پوهنتون مو یوازې دا نه چې عملیه یې زده کوي د پوهنتون عملیه باید هلته بازار ولري شرکتونو سره قراردادونه ولري کوم محصل چې فارغه کېږي هغه په ځان دومره باوري چې هر ادارې ته ورشم بیا کار کولی شي الحمدلله په دغه روان سفر کې پکتیا پوهنتون کې لابراتوارونو سره مو لیدنه وکړله استادانو که نه راته وویله چې دا داسې لابراتوار دی چې دا سیمې په کچه هم اوس ډېر هېوادونه نه لري الحمدلله محصلین مو ولیدل چې په خپلو زده کړو باندې په عملیه باندې مصروف وو خو دا مو ورته وویله چې په دې ځکنات نه کوم چې یوازې محصل دلته د عملیه په دې خپل لابراتوار کې زده کړي دا محصل د خپلې عملیې نتیجه هلته پر سړک باندې وویني اده چې کومه نتیجه شریکه کړې ده تحقیق یې کړی دی سړک جوړ شوی دی موټر پر تېر شوی دی هغه عملیه کامیابه ده همداسې سلسله غواړم چې مابین ته راسي نو قدرمنو که خصوصي سکتور دی که زموږ خصوصي پوهنتونونه دي که امارتي پوهنتونونه دي د لوړو زده کړو وزارت کې ژمنتیا شته تعهد شته د علم ته ژمن یو د دې د ترقۍ فکر لرو او د دې په ترقۍ باندې د افغانستان ترقي ده د مسلمانانو د حقوقو ادا کېدل دي د اسلامي امارت د اداراتو پرمختګ دی نو موږ دا تعهد او ژمنتیا درکوو چې دې ته به متوجه او مسلکي ملګري قدرمن استادان چې په مخکې مو څه خنډونه درلوده نن به د اسلامي امارت په وجود کې ستاسې په مخ کې خنډ نه وي هر څومره خدمت چې متواني خدمت وکړي لارې ورته خلاصې دي